کړی وه خو خیر اوس په ایسته کړمه اوس هلته ریکارډ شروع شولو. سلامونه په خیرونه خلکانو موږ یو لاس جنګ هم پکې وکړلو. ټول فساد او غلطي چا کړه او موږ چې ته دا نه پودکاسټ ثبتوو د هغې دا کیسه یي چې ته هم پکې مغزه د دا بله لیونۍ ټیکنیک باندې نه پوهېږي او ټول کار ما باندې کوي او بیا خبرې هم تا پسې کوي د مخکینۍ کیسه دې وکړمه چې ټیکنیک څه کیسه وه. میکروفون د چا نه جوړېدلو. شرمېږم خو نه هر چا کې ووایه نیم ساعت ناست وو څه خبره ده. یا اوکې موږ سلام هم واچولو که نه. خبره دا وه چې د ما کابل پکې بند نه و ساکټ ښه کې موږ نیم ساعت دلته ناست وو. شرمېږم نه ښه اوس به دا کیسه سمه اوس وکړمه چې څه کیسه وه. موږ دلته نیم زمړه بس ساعت یا 15-40 دقیقې ناست وو. ټوله ورځ هم کوشش کولو چې جوړ شي او بیا یو وخت کې دا په غوسه شو چې سمه غوسه مې راغلې ده مینې نور مې لاسه نه کېږي. ان بیا ما ورته ویلې ما ته خو یو وارې وګوره چې لاینونه دې صحیح پکې ویر کړي دي که نه دي ویر کړي. او بیا 2 دقیقې وروسته لاین یې بیخي نه و ویر کړی. بیا 2 دقیقې وروسته دا خبره راووتله. ته پکې اوس ډېره خوشحاله یې که نه یا ما فکر کوم ته به ماله غوسه شي چې دونه لیونۍ درته راښکارم دونه کمکله درته راښکارم چې ساکټ مې نه دی پکې ویر کړی لاین مې پکې نه دی ویر کړی. اخره کې دغه کیسه وه. ښه خلکانو السلام علیکم. یو ځل بیا غوسه دې یخه شوه زړه مې تش شولو نه وینې ها. وګوره بیرته لګیا وم سلام مې واچولو. ها. یو ځل بیا په خیر راغلی د موږ نوي د موږ پودکاسټ او نوې برخې ته. څوک دی؟ ماما دی. او دا شی باید هر پرې وکړو. موږ بیا د لرې ځای نه پودکاسټ ثبتوو خو دونه لرې ځای نه نه لکه بله دفعې غوندې اسمان سر نه ما او کډه وکړله زه اوس د مینو کور څنګ سره اوسېږم او غم نداری پس بخور او څوک دې متلونه باندې وپوهېږي. د متل دا ادب دا جنۍ بې متلو نه ژوند نشي کولی هر لسته کې یو متل خوله نه وځي زمړه زړه غلی مې کښېنه ډېر ډک دی ښه. بل چا وکړه چې زړه دې ډک دی مونږ هم پرېږده یا غم نداری پس بخور مطلب چې غم نه لرې وځه واخله وځه ډېره شیطانه یې که نه. موږ کیسې اوس وزې ته ورسېدله ښه کیسې بالکل وزې ته ورسېدل. ښه زه یم مینه او د ما سره دا ښکلې بلبله نه مې ویه اوس دې ته نه خپل مې نوم واخله ویه که نه سلما ګله ناسته دي او موږ تاسو ته موږ دواړه ناست یو خپلو خپلو ځایونو کې ناست یو. تا ځان له چای دم کړی دی که نه؟ تا سره چای دا نه دی کیسه اوس ایښی. بیرې ګرمه کړه او ما سره چای ایښی دی دا جنې خو موږ ما کډه وکړله او دې ما له نوي کور لپاره اوبه جوشول ماشین اخیستلو تر اوسه نه ده رسېدلی څونه وخت کېږي چې دلته اوسېږم او بې هغه د یو چا خبره راغوښتی مې دی په لاره در روان دی. ته چې هر پرې وایې چې دا چای به پښې وکړي ما ترموز پښې کړي دي در روان دی. زمړه ډېر څه په پرې خیر مې ده سره. نو موږ لرې لرې ځای نه تاسو ته موږ برخه د موږ نوی قسمت ثبتوو او موږ مخکې نه هم څو ځله ویلي دي خو بیا هم کوم خلک چې نوی د موږ پودکاسټ اوري دا موږ په دې پودکاسټ کې دا اولین د پښتو ټرو کرایم لکه رښتونې د جرمونو کیسې دي او دا موږ ثبتوو او غواړو چې تاسو ته لکه داسې جدي نه وي سیریس نه یو ټول پکې خو بس لږ په ټوکه او لږ په دغه باندې به درته کوو. ښه چی شی وایي شم نه توش که زړه دې خیر دی از هم درنه لرې یم شم نه ویله توپه مې ده. ښه اوکې تا د دونه هفتو کې چې موږ د اختر نه بعد دا دونه ډېر وختونه تېر شو روژې نه بعد تا څه شی نوي کړي دي کډه مې کړې تنهایی کډې نه بغیر کډې نه بغیر کډه څونه غټ کار دی اوف ته تا کډی پیشو کډی دغه کډی چرګې پیشو یې نه دا پیږم خو چې هم کومک ته مې د کړې خبرې مې ته ترې خرواره بیا پرې اوخ الله زړه در وچولو خو خیر اوکې کډه مې وکړه تا څه نوې وکړو قسمت ما تاسو سره کومک وکړو لسته کې کومک وو ما تعالی کتل چې ته څه رقم کډه کې اوس پر راشو په خیره سره د منګه نوې قسمت ته شروع کوم کیسه شروع کوم تا آماده هم خود آماده یم یا خو نیشته خو آماده یم
ښه صحیح ده. زه تا په ځای باندې مزل ته کله چې کوم د موږ نوې کیسه لکه د دې نورو کیسو غوندې تقریبا د دې نورو کیسو غوندې ځکه بله کیسه چې موږ تاسو ته کړې وه هغه په امریکا کې تېره شوې وه او د موږ دا کیسه په امریکا کې تېره شوې ده په ټکساس ایالت کې او الته یو فامیل دغه کیسه چې کوم ځای کې تېره شوې ده دا ځای د شوګرلینډ په نوم باندې یادېږي. شوګر شوګرلینډ ښایسته چاکلیټو دنیا نه څه رقم وي د بورې دنیا بوري دنیا کې یا د بورې وطن خوږ نوم یې دی بورې وطن دا نوم ځکه لري چې اصلي ما چې اوله کې دغه نوم واورېدلو ما له ده سره ښکاره کېدلو غندال رالف ته نه دی لیدلی نه غنداله غلط یو ماشومانو فلم دی او هغه ما وکتلو هغې کې م یو ځای دی هغې ځي ته شوګر رش وایي او هغه ځای ټول داسې سم دغه دی څه ورته وایي ګلابي شیان دي داسې لالي او پاپس تا دي خپل پکې خوبونو کې دې لیدلی دی خټکیان تا چې دا کیسه واورېده تا به م فکر کول چې دوی داسې دنیا کې ژوند کوي که نه نه ما داسې اتومات چې دغه شوګرلینډ مې واورېدلو ما اوکې دغه ځای به م ټول داسې لکه هغه د فلم دنیا راته لږ ذهن ته راغله خو هغسې ځای نه دی دا ما هم درته ویلو یا چې ما نه دې پوښتنه کړې وه کله ته بیخي کمک لا شې ګلې فانتزي لکه دغه نشته دی که نه حد ورته نشته دی هر څومره چې لرې او نه ما چې څنګه شوګر رش و هغلته مې شوګرلینډ مې واورېدلو ما اوی بس خو زه پوهېدله ما چې رښتیانو دنیا کې داسې وطن نشته دی داسې شی به نشته دی خو پوهېدلې صرف نوم یې دا شی دی دا کیسه ډېره اوږده شوله پرېږده نوره یا شوګرلینډ چې دی هغه دا نوم ځکه لري چې پخوا دې ځي کې دغه منطقه کې ډېر غټ د بورې د دغه پټي وو لکه لبلبو پټي او داسې شیان او د لبلبو بورې فابریکې وې لبلبو لکه هغه مخکې لبلبو به ډېر بد هغه راځي مخکې اپیزود کې چې لبلبدو او لبلاتور کې چې کار کول هغه ښځه لابراتوار لابراتوار او جنیفر لبلډو خو هغه سپین شیان دي که نه نه هغه خو لډو دي نه یادېږي دي نه مونږ پخوا پټول پټي کې چې و Zuckerrüben die oder nicht لبلبو وو یا هغه مونږ پټول ما ته سره لبلبو نه دي پټ کړي ما نوم پکې خراب نه کې چېرته هر چا سره چې دې پټ کړي هماغه نفر رو پیدا کړ ورور مې دی ورور سره مې پټ کړي دي ښه نو هغې ځای کې پخوا د ډېر د بورې پټیان وو او هلته خلک ډېر زیات خلک په هغې بورې پټیان د بورې فابریکې وې نو ډېر زیات خلک هلته په کار باندې مصروفه وو نو ځکه یې دغه ځي د دغې ټولې منطقې نوم شوګرلینډ باندې مشهوره دی نو دې منطقه کې یو فامیل اوسېږي البته داسې یو وړوکی کلی دی دې منطقه کې او هغې منطقه کې داسې واړه فامیلونه اوسېږي او دلته یو فامیل دی د ویټیکرز په نوم باندې ویټیکرز په دغې ځي کې په دغې کلي کې دا وړوکی کلی چې دی ډېر داسې ښه نوم لري داسې باعزته کورنۍ راښکاري ویټیکرز 2 زامن لري او یو مور دی یو پلار ده 4 نفره دي او دوی ډېر افغاني په حساب خو وړه کوچکې فامیل ده نیکه یې چېرته دی بابا یې چېرته دی نیکو بابا دې کیسه کې نشته خورغه دې کیسه کې بغیر د نیکو بابا نه ژوند وکړه خو په افغاني حساب وړه کوچکې فامیل ده ښه وړه کوچکې فامیل دی خو د امریکا په حساب باندې یو پرفیکټ یو پوره یو ښکلی فامیل دی هغه کله کله داسې فامیلونه ګورې به ځان سره وایي چې واو دوی څونه خوشبخته دي څونه خوشحاله دي څونه ښه ژوند لري څونه ښایسته کور لري دا داسې یو فامیل دی د ټوله منطقه کې دوی نوم لري د ښه والي او د دغه خو مونږ یو ټرو کرایم پاډکاسټ کې یو معنی داره چې اخر کې پکې چینجی دی ښه اخر کې ډېر فساد دی پکې ټول فساد هم دوی نه راوځي نو دوی چې کوم دي باندې ځای ته خلکو ته داسې ښیي لکه ډېر دینداره دي هر وخت کې دینداره اوس مې هر وخت کې سینما ته ځي هر وخت کې دغه له ځي هر وخت کې کلیسا له ځي او کلیسا سینما نه کلیسا ته چې عبادت کوي دغه مور چې دا مور پټریشیا نومیږي پټریشیا د ابتدایه مکتب معلمه ده او په انګلیسي کې ورته څه وایي ګرونډشوله ته elementary school
یس او elementary school او پلار یې چې دی پلار یې کینټ نومیږي. کینټ شوګر کار په کوي شوګر فابریک کې کار کوي کینټ د ما یاد وته رښتیا کینټ چیرته کار کوي رښتیا شوګر فابریک کې کار کوي. نه پوهېږم ما تا نه پوښتنه کومه کیسې خو ته ورته کوې کینټ په منشي دی داسې خو ډیر زیات تکړه دی او ډیر مشهوره دی خلک ورته چې د غوښتل پوښتنه وکړي. خو ما یې خیر ده پرېږده نه تیره شه دی نه چې موږ او د منګه دا قسمت چې څوک اوري دی نه تیره شه. ښه او دوی یو زوی د دوی مشر زوی د بارت په نوم باندې دی او کشر زوی چې دی هغه د کیون په نوم باندې دی. دوی لکه ډیر زیات کوشش کوي چې اولادونو ته خپل دیني زده کړه ورکړي. هغوی هر پیر ځان سره کلیسا ته بوزي او مکتب کې د منطقه کې هر څوک ورته سم ډیر احترام لري. دا کیسه مې بیا هم تکرار کړله او بچیانو له هر څوک دوی سره غواړي چې ملګرتیا ورسره وکړي د بچیانو سره ملګرتیا وکړي د دوی د بچیانو سره او داسې خو مطلب ډیر ښه نوم لري. خو دوی چې کوم هغه عکس چې دوی خپل باندې ځای ته ښیي چې دننه یې کور ته ډایرکټ وګورئ لکه کور دننه کیسې ته چې وګورئ لږ لږ مشکلات پکې شته. لکه هر فامیل مشکلات کې دا دي چې پکې لکه هر فامیل کې چې د دوی د مشر زوی بارت چې دی دا لیونی په ده مکتب یا داسې پوره لیونی نه دی خو بس داسې لږ شانتې ماغزه خراب دی لکه مکتب کې نمرې ښې نه دي. خو دا په اول قدم کې ټول داسې عادي غوندې راښکاري چې نمرې ښې نه دي. مثلا یو ځل یې دا مکتب نه مباسل کېږي ځکه د غلیا کړي وي د مکتب نه مکتب کې پوره مکتب چې باید غلی بدل سړی کړي. کوي نو غټ غټ شیان کله کله غټ غټ شیان پټ کړي مثلا کمپیوټر واړه شیونه دغسې شیونه لکه آیپیډس داسې شیونه که نه پخوا هغې وختونو کې خو آیپیډس دا شیونه نه وو خو کمپیوټر و دا شیان پکې لکه دغه کول که نه. دا کیسه د 2005 کال کیسه ده. ښه نو د غلیا په وجه باندې د مکتب بیخي بدل کړلو مکتب نه وباسل شولو. نو د مور و پلار یې ورته ډېر زیات تشویش کولو چې دا لکه د منطقه کې دونه منګه دونه ښه نوم لرو دونه عزت احترام راته ټول کوي او دا به پکې داسې یو حالت کې دی چې نمرې ښې نه دي مور و پلار یې تمام ورځ باید ورپسې کور کې لکه ټول تشویش د ده د لاسه ده نور دوی هیڅ تکلیف مشکل یا شی نه لري ځکه اقتصادي وضع یې ښه ده هر څه یې ښه دي خو بس د دې لاسه مشکل لري. بله ورځ ته دوی غټیږي بس دا وخت په تېرېدلو سره کیون او بارت دواړه کالج ته ځي او یوه ورځ ده چې یو ماښام دی چې دا دواړه زامنې کیون او بارت کور ته راځي او مور نه غېږې چاپېروي پلار نه غېږې چاپېروي او بارت د خپل مور و پلار ته وایي چې زه لکه 6 بجې د ماښام 6 بجې ټول خپل سالون ته راغواړي د کور کوټی چې ده او ورته وایي چې زه تاسو ته یو خوشخبري لرم. ښه خوشخبري دې څه شی ده؟ وایي ما خوشخبري دا شی ده چې زه ما پرون ما اخرني امتحان مې په کالج کې ولیکلو او زه د سبا ته ماته ما دغه راکوي سند راکوي لکه شهادتنامه مې راکوي او زه په ټاپ نمرو باندې د کالج نه خلاص شولم. لکه هغه امتحان مې او دغه شولم مور و پلار دونه خوشحالیږي سمې غېږې یو بل نه چاپېروي او د کیون نه هم سمه غېږه چاپېروي ځکه دغه کیون چې کوم دی دا مشر ورور ورباندې د حد نه ډېر ګران دی. ودرېږه یو غوړپ چای مې وچښمه د بېزتي ته یې نه لرې اوس څه وکړمه خیر ده. کیون باندې مشر ورور د حد نه ډېر ګران دی ډېر زیات احترام ورته لري. نو هغه سم خوشحالیږي غېږه د خپل ورور نه چاپېروي یو بل ته مبارکیانې ورکوي ځکه مور و پلار یې وایي چې اخر هم د منګه تربیې یا د منګه زحمتونو که نه رنګ یې راوړلو یعنې دونه ډېر زحمت هم ورسره وباسلو د وړکتوب نه هر پره مکتب نه وباسه مکتب کې دا شی هر پره د لاسه مشکلات و او دا د اوس وګوره په ټاپ نمرو باندې د کالج نه خلاصیږي او سبا ته ورته سند هم ورکوي. نو لکه ژوند بیخي په ښه مخ ته په ښه طریقه باندې روان دی. دغه چې دی څه ورته وایي مور و پلار چې کوم دي دوی ډېر وخت نه پیسې بچت کولې دوی وایي چې کله
لکه کین چې کوم دغه چې خلاص شي بارت چې د کالج نه خلاص شي نو دوی له به موږ توفیه اخلو بارت او کیون خو کیون لږ وخت شته د کالج خلاصولو لپاره اول اوس بارت خلاص شو دوله به توفه اخلو نو دوله دغه واخستلو 4000 روپۍ ډالرو رولکس ساعت ورته واخستلو زمانه 4000 خو شي نه ده او تایپاره چې خورې چې نه پیسې لرې چې 4000 تاله چې شم نه راښکاري رولکس ساعتونه خو لاس ته راکړي ښایسته شروع کېږي خو کېدلی چې دوی به ورته نه پوهېږم مستعمل یا څه رقم ته به ورته اخیستلی خو په 4000 روپۍ باندې کالج نه چې ته خلاصه شوې تا ته څه شی میلاو شو مثلا یو غیرانم جب کې نشته خبرې ترې خرواره کوم ما کور ته رانه شي ښه پیسې نشته جیبونه خالي دي پش دی نه خو دوی لکه د حد نه ډېرې پیسې دوی لري نه او دونه وخت کې چې پیسې بچت کړې وي دوی هماغه رولکس ساعت یې ورباندې واخیستلو په 4000 ډالر باندې او هغه خپل زوی له تحفه ورکوي نو زوی سم خوشحالیږي او بیا ورته وایي چې لکه تاسو دونه ډېر زحمتونه ماته وباسلي دي زه تاسو ته یو بل سرپرایز هم لرم یو بل ښه خبر هم درته لرم لکه نن ماښام زه ټول ماړی ته بیا یم او ما تاسو ټول دعوت کړی نو دوی چې یو نږدې رستورانت ته نږدې هوټل ته هلته د ماهي لکه هلته خاص ماهي پخېږي مړۍ دې نه خوړلی ها کیسه وکړه چېرته چې خوراک خبرې چېرته چې ډنګې تا به ورته دغه غورځنګې کېنه کیسه به اوس درته وکړمه وکړه ښه د ماهي چېرته چې ښه ماهي پخېږي هغلته یې رستورانت ته دغه کوي دا بارت چې کوم دی د ښایسته میز یې ریزرو کړی دی لکه یادېږي افغاني ماهي چېرته مې تا سره وخوړلو تا سره مې نه ده خوړلی ما خوړلی و جلال آباد کې جلال آباد نه چې یادېږي یا تم خو افغانستان کې وې که نه ما خوړلی دی چې ما تا خوړلی دی که نه ما یاده وتلی که څه کیسه ده ما د افغانستان د کابل جلال آباد په مشهوره ځي کې کله یو ځای لاړلو بیا به زه درته ووایم هغه سروبي کې نه سروبي اوس نه پوهېږم زه پوښتنه باید وکړم چې هغه سروبي کې دی که نه مالته خوړلی سم مشهوره ځای سم ښایسته ماهي و هغوی سم ښه مزهداره پخوي اوس پرسې خو بس دوی مو د ماهي رستورانت ته ځي او ښایسته دغه بارت چې کوم دی دا ډېر ښایسته میز د خپل فامیل لپاره دغه کړی مخکې نه ورته فرمایش ورکړی نو دوی په د مور پلار چې د هر څه ګوري نورم زیات خوشحالیږي ځکه بارت داسې یو دغه و که نه چې هغه خپل ژوند یې په لاس کې نه و نو دوی پلار او مور یې داسې خوشحالیږي وایي چې لکه اخر هم دغه وخت راغو چې هغه خپل ژوند اوس لاس کې ونیول وګوره هغه میز ته مخکې نه دې دپاره فکر یې کړی دی رستورانت کې میز نیولی دی ځای یې نیولی دی او موږ راغلو دلته ماړۍ دغه یې کړی رستورانت یې کتلی دا واړه شیونه دي که نه خو دوی دپاره دا سم غټ دغه راښکاري نو ځکه نور هم ډېر زیات خوشحاله دي او د دې نه مخکې یو مهمه کیسه مې د یاده وتله چې هغه مې ونه کړله کله چې دغه بارت چې دغه خبره کوي مور پلار ته چې او د کیون ته خپل ورور ته چې ما پوهنتون کې کامیابه شولم کالج نه خلاصېږم زیاتېږي او آخرني امتحان مې پرون ورکړو سند راکوي نو مور یې دونه ډېره خوشحالېږي او مور یې وایي چې دا ما بیخي ارمان و تاسو کښېنئ دا دواړه ورونه کښېنئ کیون او بارت کښېنئ یو ځای په سالون کې او یو عکس ورباندې اخلي وایي چې زه دغه لکه دغه مومنټ ډېر دغه دقیقه ډېره ښکلې ده دا وخت ډېر ښکلی دی زه غواړم چې تاسو عکس لکه چاپ کړم او ښایسته یې کېږدم نو دې دواړو باندې عکس اخلي او دوی نور هم ټول بیا فامیلي عکسونه په دا وختونه مې تام یادېږي هغه افغانستان کې خو ماشومان سم په زوره چېرته کښېنئ ښایسته کالي ورته اغوندي دا نه افغانستان کې نه چېرته چې افغانان دي هغوی هر ځای کې دا کار کوي ماشوم په زوره کښېنوي عکس ورباندې باسي او بیا بیتلیږي زه واړه ورک شه نو بس دی واړه ماشومان خور باندې د لاس واچوه خور دې اوس مچې که ورور ته باندې لاس واچوه ښیږه چاپېره که که نه خور نه وایم دی بس نو ښه مې درته چکلیټ هرڅونه ډزه ډوز مخکې نه و خو هغه سم ډېر عکسونه لرم چې پکې جاړم ځکه په زوره باندې عکسونه وباس او ګلدانۍ لاس کې ونیسه دا ګل هم ونیسه دا یو عکس
دا یو عکس ما لیدلی یو کوچ کې ولاړه وي ګلدانۍ ته نیولې وه نه پوهېږم چې یو داسې شال غوندې د په سر دا مې باندې خور وه، د ما اچولی خور هندي فلمونه یې ډېر خوښېدل او ما باندې به یې په زور عکسونه یې وباسه. هندي کالي هلته اغوستلو کونج کې ودرولم او به یې ما باندې عکسونه وباسه. او دغه خبره مې چې اوس وکړه مله هغه عکس مخې ته هی راغلو. هی پرېږده. و خو دوی هم ښایسته عکسونه وباسي او به نورڅي رستورانت ته هوټل ته که نه هوټل کې هلته ماړۍ خوري بس ډېره ښایسته ماښام ټول یو بل سره لري اخره کې هغه ویټر چې کوم دی که نه هغه سړی چې درته ماړۍ راوړي دغه راوړي هغوی ته یې مور و پلار یې مخکې نه به یې فرمایش ور کړی چې هغوی یو کیک راوړي د دې کیک یې فرمایش ور کړی دی هغې باندې مثلا لیکل شوي دي چې فراغت دې مبارک شه او هغه ورته راوړي نو بارت هم خوشحالیږي کیون هم سم خوشحالیږي کیک ماتوي بس ماښام ډېر ښایسته تېرېږي ماړۍ نه بعد دوی نور زیاتیګی ورو ورو هر څه خلاص شي ټول مراسم لکه دوی خپل فامیلي مراسم وي خلاص شي او بس به نور ځي کور ته په لیاره باندې روان دي او کور ته چې کله ورسیږي دغه مور یې چې ده پټریشیا او کیون او بارت دوی د وړکینتوب نه دا زمونې چې واړه مي او دا مور چې دوی د وړکینتوب نه یو رواج لري چې کله هم دوی کور ته رارسیږي به دوی درې واړه تر کوره پورې لکه تر کور دروازې پورې داسې یو ریس لګوي داسې منډه وهي چې څوک به اول رسیږي کور دروازې پورې پلار یې ورسره دې شیانو کې دونه دغه نه کوي خو دوی درې واړه هر بېره دا کوي دې دقیقه کې دوی چې کله د موټر نه کوز شي دوی غواړي بیا یې دغه خپل رواج ترسره کړي چې ریز ولګوي مسابقه غوندې ولګوي چې څوک تر دروازې زر رسیږي پلار یې وایي چې یاره ما لا څه نه کېږي زه هلته لکه زه درپسې در روان یم او بار چې کوم دی هغه به یې وایي چې او صبر وکړئ ما موبایل د ما په خپل موټر کې پاتې شوی دی لکه دوی د پټریشیا په موټر کې لاړو د هوټل ته ښه زوی موټر خپل موټر لري. زوی خپل موټر لري نو د بارت نه خپل موبایل په خپل موټر کې پاتې شوی هغه چې خپل موبایل راخلي او غواړي خپل ملګری له زنګ ووهي چې ورته ووایي چې دغسې ما اخرني امتحان کې کامیابه شوی یم موږ داسې ښایسته ماښام لرلو د فامیل سره کیک هم مات کړلو مور و پلار مې راته دا تحفه راکړه دغه ټولې خبرې غواړي خپل ملګري له وکړي نو پاتې شو کیون او پټریشیا لکه دا مور یې پاتې شوله دوی دواړه اوس تر دغه پورې ضد لګوي تر دروازې پورې کله چې ضد لګوي نو کیون ورنه مخکې کیږي کیون دروازه خلاصوي چې یو دم یو درز غوندې کیږي بس ډایرکټ مور هم ورپسې ورننوځي چې بل درزم کیږي نو دې دقیقه کې دروازه خلاصه ده دې دقیقه کې کینټ داسې دا درزونه دواړه اوري خو سر نه داسې فکر نه کوي چې یاره دا یې چی شي ډز دی لکه تومانچه ډز دی هیڅ شی هم نه هیڅ پام نه ده داسې یو دم داسې شاک حالت کې دی هغه هم ورپسې ورمنډه کوي که نه داسې هیڅ نه پوهېږي چې چی شی وکړي اوکې ودرېږي لاړ نه شي هلته اوس نه ننوځي څه وکړي بس هغه هم ورپسې ورمنډه کوي کله چې هغه ورپسې ورمنډه کوي هلته اتومات هغه د برنډې ګروپ چې کوم وي هغه لګېږي هغه په خپله برنډه کې یو نفر ګوري چې هغه ټول تکه تور کالي اغوستلي دي او تور ماسک غوندې یې اغوستلی دی او تومانچه یې په لاس کې ده او څنګه چې دا ورننوځي ډایرکټ په ده باندې هم ډز کوي مړ دی لکه دا کینټ 15 سانتي د زړه نه لکه دا مرمۍ لرې لګېږي که نه که 15 سانتي دې خواته وی کېدلی شي لکه دا به هم دغه شوی و که نه دې خاطر د اخره کې ژوندی پاتې کېږي خدای پاک خبرې له خو پرې غوږ ونیسه که نه کیسې له نو دې ساعت کې دا درې ډزه چې کېږي دې ساعت کې بارت موږ وویلې چې هغه موبایل پسې لاړلو خپل موټر ته هغه دا اوازونه اوري لکه پلار یې سم شاک کې و چې دا چی شي ډزونه دي بارت ډایرکټ پوهېږي چې او دا تومانچې ډز دی او هغه هم دستي کور ته ورمنډه کوي هغه هم په منډه ورننوځي چې هغه هم دا سړی ګوري او ورپسې منډه کوي که نه چې دغه راواخلي لکه ورسره غېږه ولګوي تومانچه ورنه واخلي سړی درز د باندې هم ډز کوي دا په لاس باندې لګېږي او نور سړی څي غیبیږي منډه کوي تومانچه ورنه په برنډه کې خطا کېږي او دوی پراته دي په دې دقیقه کې د دوی یو همسایه د خپل زوی سره کلیف نومیږي هغه همسایه یې د هغه د خپل زوی سره باندې وتلی هغه دا 4 ډزې اوري او هغه خپله تومانچه پسې منډې وهي
نه هغه ټیکساس ډایرکټ دی. دوی کور ته راننوځي، کور ها. ته راننوځي، کور ته رامنډې کوي، کور ته چې راننوځي نو ګوري چې کلیف دا فکر کوي چې دغه کینټ پلار یې چې کوم دی چې دا داسې لکه هغه پښې سمې غونجې کړي لکه څوک چې سم ډېر درد لري داسې پروت دی او اوله کې دا فکر کوي چې والله دا مړ شوی دی خو کله چې نږدې ورځي هغه داسې ورو ورو ساه اخلي خو ډېر دغه باندې لکه ډېر زیات درد چې لري او اهم. وینه ورنه ځي. نو دا زر خپل زوی ته وایي چې ته لاړ شه پولیسو ته زنګ ووایه او دغه کلیف چې کوم دی دا خپل ټي شرټ وباسي خپل بنیان وباسي او دغه لی په د زړه باندې کیږي اهم. چې دنه دا وینه. وینه ډیره زیاته وینه ورنه بهیدلې چې وینه ورنه دغه نشي چې کله د کینټ نه سر جګوي ګوري دې خواته پټریشیا پرته ده پټریشیا ژوندۍ ده او چې دا پټریشیا ته زر ورمنډه کی پټریشیا ورته وایي اخرینی خبرې د هغې دا دي چې زر وکه ووځه د کور نه هغه کیدلی شي دلته یي او تا باندې هم ډز وکړي لکه اخره کې ورته دغه خبره کوي او نور دا سړی چې دا خبره اوري دا دستي ووځي د کور نه اهم. منډې کوي خپل کور ته چې خپل کور ته زوی هغې نه مخکې نه پولیسو ته زنګ ویلی ده خپل کور ته ځي او ځي خپله تومانچه راخلي اهم. کله چې دا پخواني وي تومانچه لکه نه راخلي او خپله غواړي تومانچه اخلي. او امریکا کې دا کله خو دا چې کلتور ده چې خپل تومانچې لري هر څوک. هر څوک لکه ټکساس کې ټولو ایالتونو کې دا دغه ده چې خلک خپلې تومانچې لري که څه رقم و ته ده هلته چې خپل کور ولرئ ته اجازه لري یو بل چا باندې ډزې وکړي چې د تا پراپرټي باندې درځي. Also wenn du auf das Grundstück, لکه به ja, اجازې تا کور ته در داخل شي و به اجازه لري یا ډزه حویلي ته وکړي. یا ګارډن ته که نه باغچې ته دې در داخل شي که اجازه لري ډزې Ja. ورباندې وکړي دغسې قانون Mhm. دی هلته نو ځکه هلته رښتیا هلته هر څوک عادي کولی شي تومانچې واخلي که نه په Ja, که نه some rules دي خو. نه رولز خو شته خو لکه ایدیز غوندې به نه وي چې اوس نه. زر رقمه داسې اجازه دغه یې ونه لرې که نه. نه امریکا کې دې د لاسه ډېر زیات مشکلات هم څو ځله پېښ شوي دي او دلته دې ټول باندې هم هره دي چې پیره مکتبونو بحث کې هم روان ماشومان ډزې کوي او خلک مړ کوي. او دا ځکه چې خلک اسانه باندې تومانچې او داسې سلاح ته لاسرسی لري په اسانه توګه باندې نو د منګه په مثال کې کلیف هم بس دستي کور ته منډې کوي او تومانچه راخلي چې زوره څه مزه اوس دا سړی مړ کوم Mhm. چې دا څنګه د کور کې دی او بس ما سره باید تومانچه وي دې ساعت کې د ښځه چې دا هغه ښځه یې دته وایي چې پام کوه چې لاړ نه شي ځکه اوس پولیس را روان دي تا کالي ټول په وینو دي او دې ساعت کې که ته تومانچې سره هلته ننوځې خلک به وایي چې ته خو یې کومک دپاره ننوتلی هغوی به ټول وایي چې ډزې به تا یې مړه ورمنې کړي دي کوي. لکه او تا دوی باندې ډزې کړي دي او ته وې دا مجرم نو ښځې خبره مني او دغه نه کوي تومانچه بیرته کور کې پرېږدي او بیرته ننوځي لکه چې د کینټ او د ویټیکرز کره د فامیل ویټیکرز فامیل کره ننوځي بیرته ورځي هلته چې ورځي پټریشیا هم همغلته پرته ده او د یو څو دقیقو وروسته پولیس هم راځي او امبولانس هم راځي نو پټریشیا پرته ده دا چې لږ هغې طرف ته ګوري د دوی زوی کیون داسې راښکاري چې ډایرکټ چا مخ په مخه ویشتی دی که نه او هغه ځای په ځای مړ شوی دی هغه کې ساه بیخي نشته دی او کینټ پلار او کینټ بارت او پټریشیا لکه مور پلار او دغه مشر زوی چې کوم دی دوی زخمیان دي دوی درې واړه په هلیکاپټر راځي موږ ورته چې هلیکاپټر ته څرخکه ده فکر کوم څرخکه پکې وړي دغه ته څه ورته وایي شفاخانې ته یې رسوي په نیمه لیاره کې لکه هماغه امبولانس دغه کې دا مور چې ده دا هم ساه ورکوي دا مړه کېږي پاتې کېږي تنه پلار یې پاتې کېږي کینټ او د مشر زوی پاتې کېږي نو کله چې دوی سبا له دغه لکه خوبه راجګېږي یا د بېهوشۍ نه راجګېږي پولیس ورته وایي چې دغسې پتریشیا به مړه وې که نه؟ و پتریشا په لیاره کې مړه شوله پتریشا تر هغې وخته پورې ژوندۍ وه چې پولیسو په امبولانس کې واچوي که نه هلیکاپټر کې دغه کې شفخانې ته یې بوځي بس هغې وخت کې په نیمه لیاره کې هغه مړه کېږي نو بیا پولیس دوی ته وایي چې دغسې ښځه دی
او زوی دی او د وړکي ته وایي چې لکه تا مور او تا ورور دواړه مړه شوي دي. دوی دواړه نو سم ډېر ژړاګانې کوي اوله کې، خو ډایرکټ چې د خبرې نه پلار څنګه خبر شي، دوی ما مخکې درته ویلې چې هغوی ډېر دینداره خلک دي. هغوی بس بیا وایي چې پلار یې وایي ما بخښلی دی هغه چا چې ما زوی یا ما دا نیم فامیل یې مړ کړی دی، ما ښځه یې مړه کړې دی، ما زوی یې مړ کړی دی، موږ ژوند یې برباد کړو. که هر څوک وي دا قاتل ما بخښلی دی. لکه واه! زه هیڅ کار ورسره نه لرم، هیڅ دغه ورسره نه لرم، او ځکه دا یې خپل ځان دپاره مې وی، که زه دا ونه بخښم نو زه دا شی ما ژوند له نه پرېږدي. نو ما آها! لکه ده به یې مړ کړی وي، دا وایي څه چې رقم خبرې دي؟ خپل فامیل ښځه دې مړه شوه، ماشوم دې مړ شو او ته وایې اوه بخښلی مې دی، او دا خو نارمل ریاکشن نه دی، سړی خو غوسه کېږي خو او په ژړا. و اصلي داسې دی که نه چې لکه ژړا باید وکړي دغه وکړي، خو دینداره خلک چې کوم دي که نه، هغوی صبر پېژني، هغوی صبر دغه کوي، وایي چې زه بس الله پاک له مې سپارلی یې که اهم، نه. نو دوی هم دینداره دي، دوی وایي چې لکه زه درنه سزا نه اخلم په دې دنیا کې، درنه سزا نه اخلم الله تعالی هغې دنیا کې سزا اهم، درکړي، او یا زه درنه دې دنیا کې قصد نه اخلم الله د هغې نه، لکه داسې یو شي باندې چې عقیده لرئ که نه دغه لرئ نو زړه دې سپکېږي. دوی هم ډېر زیات دینداره او هغوی وایي چې زه نشم کولی چې دونه قصد او کینې سره زه ژوند وکړم. اهم. د پلار یې وروسته په انټرویو کې وویلې، نو ځکه ما دستي چې څنګه د شي نه زه خبر شولم چې هغوی ما نیم فامیل یې راته مړ کړلو، نیم فامیل یې راته دغه کړو، نو ما وویل چې الله پاکه تا له مې سپارلی دی که نه، لکه دوی خو هر چا چې عیسویان داسې خپل دغه له ژوند یې خپل کړی وی بیا خو ولاکه یو شاهرخ خان فلم هم ته هر شي کې د خپل شاهرخ خان مقصد پکې رضی کوی یاد درنه ونوځي. نه، نه وځي. نو ځکه یې پلار یې دا خبره وکړه چې ما بخښلی دی. نو اوس ټول منطقه کې هم دغه ډار دی، ټول خلک دا دغه کوي چې ویلې د دوی د چا سره بدي وه، چا سره یې دغه و چې داسې کیسه دوی سره کېږي. نو یو څونه وخت وروسته پولیس دوامداره د قاتل پسې دغه پسې ګرځي چې ښه څوک و، دوی نه پوښتنې کوي چې تاسو چا سره بدي وه، تاسو سره چا لکه چا درته ګواښ کولو که نه چې یاره موږ تاسو به داسې کړو، تاسو به هغسې کړو. نو دا زوی یې ورته وایي، پلار یې ورته وایي چې نه موږ خو موږ سره خو خلکو ډېره زیاته مینه لرله، موږ ډېر زیات دوستان لرل او چا سره م بد نه دي کړي، هېڅ شی هم نه دي کړي. نو نه پوهېږو چې دا ویلې داسې شولو. دا پولیس یو دغه کې داسې ثبوت غوندې داسې راپیدا کوي چې د دې نه یو ورځ مخکې یا په همدغه شپه باندې رښتیا په همدغه شپه باندې په دغې د دوی په بله کوڅه کې یو غلا کېږي، یو فامیل غل رسي او د دوی دا فامیل چې کوم دی سم دی فامیل غړي چې دي هغه سم کلک تړي، لکه په بې رحمانه توګه باندې وال ډبول ورکوي او بیا څه قیمتي شیونه چې دي هغه ټول ورنه پټوي. دا تا ویل نو چې ښایسته ځای کې اوسېږي، هلته داسې کیسې نه وي او ته اوس ورته وایې چې 2 ورځې مخکې هلته یو څوک یې وډبولو، اوس هماغه شپه دلته هلته یو باندې په هماغه شپه باندې هماغه شپه تصادف باندې ښه. هغه بله کیسه په د هماغه شپه آخري باندې نفر چې کیسه وکړه هلته هم داسې وه. هغې کې مې اکزیکټ دغه شی و، ما چې دا کیسه دغه کوله ما وی دا خو لکه بیخي هماغسې کیسه ده. نو په دې شپه باندې دغه غلا کېږي، کله چې هغه غل خبرېږي که نه چې یاره په دې بله کوڅه کې داسې کار شوی دی، هغه ډایرکټ ځان خپله ولي، ځان خپله مړ کوي. نو هغه غل ځان لکه مړ کوي. هغلته اوس هغه غل ځان مړ کوي هو. نو ځکه هیڅ ثبوت نشي راوتلی، اوس هغه غل نه هم پوښتنه نشي کولی چې یاره تا دغه کړی دی، څه ورته وایي تا دا کار کړی دی که نه دی دی کړی. خو کیسه دی کې دا ده چې هغه غل په هغې ځای کې ټول شیان یې پټ کړي وو، او کله چې دوی د دې ویټیکر سکور ګوري، ډي ان آ ګوري، لکه ډي ان اے موږ بله پیره ډېر خبرې ورکې وکړلې، او مثلا دا د ګوتو چاپونه ګوري، اوس خو تخنیک مخته دی که نه، ګوتو چاپونه ګوري، او دا د بوی چې مثلا د کور ته څوک راننوتلی او هغه سپیان چې ټریننګ یې ورته ورکړی وي که نه، مثلا یو شي باندې بوی کوي او بیا دا سپیان ګرځي په بوی دغه باندې راپیدا شپېونده. کوي. شپېهونده هغوی ګوري ورپسې. نو دا د غل یو شی هم د دغه سره نه جوړېږي، د ویټیکر سکور کې هیڅ لکه غل د ویټیکر سکور ته هیڅ راغلی نه دی. نو هغه کیسه هم ختمه شوله. نو د ویټیکر سکور ته اوس دوی رڅي ګوري چې ښه د ویټیکر سکور کې څه شی شوي وو که نه،
لکه پولیس اوس غواړي معلومات وکړي چې چا د ګوتو دغه را پیدا کړي، چاپونه را پیدا کړي، شیان را پیدا کړي. نو دوی په همدغه تلاش کې دي تر دې وخته پورې دغه پلار او دغه زوی چې دي په شفاخانه کې دي، دوی د شفاخانې نه بله ورځ سره خارجېږي او دغه کېږي څه ورته وایي. دا د مور او د زوی جنازه یې ده که نه، دوی جنازې په هغه دغه کې کوي. ما خولې ته هره پیره سینما ویلې راځي که کلیسا هم وایم سینما راځي که اوس جنازه هم وایم. نو دوی په کلیسا کې ناست دي او ډېر زیات خلک د دوی جنازې ته راغلي دي او هر یو بېلې بېلې خبرې کې خلک ژاړي. دغه پلار یې چې دی کینټ او بارت چې دی دوی دواړه ټولو نه مخې ته ناست دی ځکه فامیل غړي هره پیره مخې ته کینی. نو د کیون یو همصنفی د مکتب ملګری راجګیږي او هغه خبرې کوي لکه د مړي باره کې ښې ښې خبرې کوي بیا خلک. نو هغه سمه ژاړي او بیا کینټ ته بارت ته په سترګو کې ګوري دی ورور ته یې ورته وایي چې زه تا ته نشم ویلی چې تا سره د تا ورور څونه ډېره مینه لرله او تا ته یې څونه احترام یې لرلو، ته د هغه دپاره یو قهرمان وې، لکه ډېر زیات ورباندې ګران وې. نو دې خبرو باندې پلار یې او دا ورور یې چې پاتې دي ژوندي دوی سم بس په ځمکه باندې چا خبره ولیږي او سم ډېر ژاړي او بیخي طبع خرابېږي. بیا یو بل د دوی فامیلي ملګری راځي، هغه به یې خبرې کوي او هغه ډایرکټ د ټولو له ګوري او به یې ورته وایي چې دا قاتل اوس هم ژوندی ګرځي او په خلاصو پښو باندې ګرځي که نه، خو لکه پلار بندي یې په شوی کیسه نه ده، کې نه دی پولیسو نه دی زمړه نیولی. پلار خو یار څه وبخل، پلار خو یاسې خرابي کړې ده. نه خو وایي چې تاسو د همسایهګانو نه د ټولو نه ته وایي دا دوستانو ته وایي چې که هر یو دغه م ولرئ که نه، یو شی م اورېدلی یا چې شي ته پام شوی په دغه شپه کې، نو خیر د پولیسو سره همکاري وکئ چې هر څه نه خبر وئ. نو دغه دویم سړی راجګېږي او هغه دې ټولو ته وایي چې خواهش کومه چې تاسو کومک همکاري وکئ پولیسو سره، که هر څه م لیدلي وي، هر څه م کتلي وي یا چې شي باندې پوهېږئ. دې وخت کې چې دا خلک دا خبرې کوي، دې کې هېڅوک هم نه پوهېږي چې هغه قاتل چې کوم دی هغه د دې خلکو په منځ کې ناست دی او همدغلته ټول خلک ژاړي، ټول خلک خپل خفګان ښکاره کوي، قاتل ته کنځلې کوي او د نورو سره همدردي لري او همدې کې هم دا قاتل هم همدغه کارونه کوي، خو هېڅوک هم نه پوهېږي چې دا څوک دی که نه. دې وخت کې قاتل دلته موجوده دی. نو دې وخت کې اوس د همسایهګان هم ټول داسې په ډار باندې دي ځکه هغه چا چې دا خلک مړه کړي دي هغه سړی یا هغه ښځه هغه په خلاصو پښو باندې ګرځي. نو هغوی وایي چې داسې نه چې بیا راشي او دا بل دا پلار او زوی چې پاتې دي دوی دواړه مړه کړي یا بل کور ته دغه شي، بل کور ته سړی هېڅ پوهېږي هم نه چې ویلې مړ کړي دي که نه. دغه کیسه دغه ټولو سره یې ډار اچولی دی چې هېڅ نه پوهېږي چې ویلې مړه کړي دي او کېدلی شي ځکه پیسې یې شیخ ورنه وانخیستل. صبر وکړه که نه پیسو زی ته ورڅوه ته ځې منډې منډې وایې. نو دوی وایي چې ویلې لکه مړه کړي موږ باندې دا کار ونه شي. نو دغه وختونو کې د پولیس بیرته دغه د هغه وختونو اسناد چې را پیدا کړي دا کور یې هغې وخت کې چې تلاشي کړی و، نو کور کې دوی ته بعضې شیونه داسې سوال ورته پیدا شو. هغه ځکه چې پولیس چې کله کور ته رسي او دا مړي او دا هر څه چې ګوري هغې نه بعد چې بیا دوی شفخانې ته ویوړل شي او دوی چې دا کور ګوري، نو پاس د مور و پلار کوټی چې کومه ده هغه کوټه لکه خوب کوټی چې ده که نه، هغلته کوټه کې داسې یو المارۍ ایښې ده، هغه ډېر درازونه لري. نو هغې درازونه راکش شوي دي او هغه ټول اکسکټ یو رقم ته دي که نه، لکه ته چې اوس مثلا دراز راکش کوي، یو دراز راکش کې هغه لږ راوتلی بیا بل لږ ډېر راکش کوي او بل بیا بیخي وربند کې داسې وي که نه. که داسې اوږده المارۍ ولرې نو ټول درازونه په یو شکل باندې نه راوباسې چې یو سایز کې وي، یو دغه کې وي، درازونه راوباسه او هېڅ نور ته نه یو کمیس راواخله لږ یې ګډوډ کا او نور هېڅ شي کې م ګوتې مه وایه که نه. د مور و پلار په کوټه کې دا شی معلومیږي. هلته بل سوال چې دوی ته پیدا کېږي، هلته یو سیف غوندې لکه یو دغه ایښی دی چې په هغې کې دوی لکه د ویټیکرز فامیل چې و هغوی هم تومانچې لرلې، لکه موږ مخکې وویل چې هر امریکایي کور کې تومانچې شته دی. هغه شی لکه مات شوی دی او هغې نه یوه تومانچه ورکه ده
هغه هغې تومانچه باندې هغه مړې شوي دي. هغې باندې هغه مړې شوي. هغه تومانچه د کیوین تومانچه وه. لکه کیوین موږ مخکې وویل چې هغه مخامخ لکه ډایرکټ په اول ډز باندې مړ شوی و. نو دغه داسې دی څه ورته وایي چې لکه کیوین دې حالت سره هیڅ تړاو نه لرلو، لکه هیڅ هغې شي سره دغه نه و چې اوس کیوین دا کار کړی یا چاته یې ویلي. نو تومانچه ورکه ده او هغه تومانچه په هماغه لکه مخکې دې وویلې په برنډه کې را پیدا شوله. د همدې فامیل تومانچه ده او د خوب د کوټې درازونه راکه شوي. نور نه پیسې ورکې دي، لیپټاپ، تلویزیون، دا څه قیمتي شیونه چې دي د مور سره یې هر څه هماغه ځای کې خپل ځایانو کې ایښي دي. یو شی هم نه دی ورک. یو د بارت موبایل ورک شوی دی. بارت موبایل نه پیدا کېږي. بارت هغه ده چې ژوندی دی که نه تر اوسه پورې؟ بارت هغه مشر ورور دی چې هغه دی چې ژوندی دی. د هغه موبایل ورک دی. نور هیڅ شی هم نه دی ورک. ښه، نو اوس سوال دلته دا دی چې افغانستان کې هم خلک دا خبره کوي چې کله د هغه پیسو صحیح ځای د چا له معلوم وي که نه چې غلیا درنه وشي بیا وایي چې دا حتما خپلو خلکو پکې لاس و. اوس پولیسو له دا سوال پیدا کېږي چې دا کار داسې یو نفر کړی دی چې دا یې د فامیل دوست و، که دا فامیل ډېر ښه طور باندې پېژندل. ځکه یو پردی نفر کوم ځای نه پوهېږي چې دا تومانچې په کوم کوټه کې ایښي دي. خوب کوټه کې دي ایښي دي که یې کور په کوټه کې دي ایښي دي، یا مثلا دا د مور د کوټې درازونه دغه چې راخلاص دي. وخت هم نه لرلو یا ځکه ډز یې خو یې وکړه بیا هغې نه بعد خو پولیس راغلو یا هغې نه مخکې کور له ننوتلو و دغه شی دی که نه. ځکه وایي چې دونه اکسکټ که هغه نفر خپل نفر نه وي چې هغه له دا کور معلوم نه وي، نو هغه څنګه ډایرکټ پوهېږي چې دغلته یې مور او پلار کوټه ده. د سړي دونه ډېر وخت نه لرلو ځکه دا ټول په داسې څو دقیقو په ظرف د څو دقیقو کې وشو. دستي هغه همسایه رڅي دغه رڅي که نه، او دا نور تښتي او هغلته بارت دی د سړي سره جنګ کوي، هغه م ولي. نو دته څنګه ډایرکټ معلوم و چې هغلته یې پلار او د مور کوټه ده او هغه ځای کې تومانچې ایښي دي. یا ویلې هغه چې رستوران کې و هغې وخت کې خو هغې ساعت کې خو وخت لرل. دې وخته پورې دا کیسې معلومې نه دي چې هغه مخکې نه راغلی دی او که مخکې نه دی راغلی که نه. کیدلی شي هغه مخکې نه راغلی و، خو پولیس اوس دا تیوري لري چې دا سړی چې کوم دی یا هر څوک چې دی دا د دې کور کلک لکه دا کور خلک یې ښه په مزه باندې پېژندل او کور نقشه او هر څه ورته معلوم و. حتی تر دې اندازې پورې ورته معلوم و چې دوی خلک خپلې تومانچې چېرته کېدي. نو پولیس اوس دوی نه بیا پوښتنې کوي چې څوک هم پېژندل ملګرو شاوخوا کې دغه کې، دوی ورته وایي چې نه ملګري ټول لکه موږ ډېر ښه خلک دي، چا باندې موږ شک نه لرو دغه نه لرو. نو هیڅ ثبوت هیڅ شی هم نه معلومیږي. نو هر څونه چې دوی لاس او پښې ووهي لکه پولیس کوشش وکړي دغه وکړي نه چې شی نشي را پیدا کولی. دې نه ډېر وخت تېرېږي دغه زنګ راوهي. دا بارت چې د کومې پوهنتون نه کوم کالج نه چې خلاصېدلو هغه خلک دغه له زنګ راوهي، پولیسو ته زنګ راوهي. پولیسو ته هغه زنګ ووهي ورته وایي چې ځکه دغه خبر خو ډېر غټ مشهوره شولو چې په ټیکساس کې په شوګرلینډ کې که نه دا د بورې په وطن کې داسې یو فامیل نه خلک په کور باندې راوښتلي وو، مور او پلار او بورې یې ورنه پټې کړي دي. 2 نفره یې پکې مړه کړله او دوی داسې خوشحاله ماښام یې لرلو ځکه د زوی د فراغت جشن یې لمانځلو. دغه ته لاړو څه ورته رستوران ته لاړو. دغه ټوله کیسه یې لیکلې ده د هماغې ماښام دا فامیل چې څنګه تېره کړې وه. نو دغه خبر په اخبار کې د کالج خلک یې ویني او لولي او هغوی به پولیسو ته زنګ وهي. پولیسو ته زنګ وهي چې دا بارت چې کوم دی دا سر نه لکه کالج آخر سمستر کې و نه د سر نه خپل آخریني امتحان لیکلی ده. موږ به هېڅ نه پوهېږو چې هغه ویلې دا خبره کړې ده. ځکه بعد بیخي اول سمستر کې دی، هغه نه پوهنتون ته لاړ دی نه یې دغه کړی دی، هېڅ شی هم نه دي کړي. پولیسو له دا خبره دغه کېږي بارت کې دی خبرې غېږ ورته ونیسه که نه. نو پولیس رڅي په دغه خبره بارت ته او کینټ ته کوي. نو کینټ ورته وایي چې کینټ نور هم په غوسه کېږي او د خپل زوی طرف ته ساید اخلي که نه طرفی کوي. ځکه کینټ ورته وایي چې تاسو هسې چټي اوس دلته ما په زوی باندې وخت بربادوئ، هغه اصلي قاتل چې باندې ګرځي
د هغه چې افغانان وې ټول ماشومان ټوله غوسه وباسله څپلک سم تاسو ډېر ډوزه څپلک چې وباسلې وې یا معلم نه داسې خو وي کینت وی چې نه ما زوی دغه نه دی تاسو بېځایه ریسرچ لکه بېځایه پوښتنې دلته ما یې زوی نه کوئ او اصلي قاتل چې باندې ګرځي هغې پسې نه ګرځېږئ هغه نه دغه نه کوئ که نه تحقیقات د هغه پسې نه کوئ چې اصلي نفر را پیدا کوئ او چټي وخت ضایع کوئ سم ډېر ورته غوسه کېږي او بیا وایي چې خیر چې اوس هر څه دی که نه ښه پلار دی پلار یې دې نه خبرېږي چې هغه کالج ته نه دی لاړ هر څه چې دی ښځه خیر دی لکه بیا دې بخښمه هېڅ کیسه نشته ده واه باټ چې دی خپل هر څه راوړي خپل پلار کره او نور زیاتېږي د پلار سره یو ځای اوسېږي او سوال دا دی چې ښه باټ چې په کالج کې نو د دا 3 کاله چیرته تیر کړل که نه د څه شی کول دا داسې کول د پلار او مورې په امریکا کې تا ته به ایمانه ښه معلوم وي امریکا کې چې څوک پوهنتون وی هغلته پیسې باید ورکړي که نه لکه جرمني غوندې مفته نه دی که نه چې دغه ووایي نو پلار او مور ډېر زیاتې پیسې هره پیره باید بچت کړي یا خپله دا محصلین باید کار وکړي ډېر کار باید وکړي چې پوهنتون پیسې ډېر قیمته دی او هلته پوهنتون درس ویل ډېر زیات قیمته دي نو د دې دغه بارت مور پلار چې دي دوی دا 3 کاله دوامداره د خپل زوی فیس ورکولو لکه خرچه یې ورته کوله چاله ورکوله یونیورسټي له ورکوله یا غله یونیورسټي له لکه دله یې ورلېږل چې هغه خپل بیلونه هر څه خپله تحویل کړي که نه لکه ځکه یو عمر پورې چې ورسېږي که نه 18 غټ شي مثلا بیا خو دغه نه کوي چې الله اوس زوی ته فیس ورکوم ماشومانو غوندې خپل زوی له لېږل او زوی دغه له یونیورسټي له باید تحویل کړو لکه باور یې لرلو ورباندې که نه دا د نر بچی جګېږي دا سر نه کالج ته ځي نه دا ځي یو بل وړکي منطقه کې داسې وړکی غوندې ډنډ دی داسې دغه غوندې دی هغلته ښایسته منطقه ده او هغې ځای کې اوسېږي او هغه دا څه پیسې چې هملته لږ لږ وړی واړه کارونه هم کوي او داسې ګنکړپان ملګري هم ځان لره پیدا کوي او دغه څه پیسې چې دي دا ټول دا په نشه باندې په سفرونو باندې په ملګرو سره په چکر باندې او په شرابونو په دې شیانو باندې لکه او پلار به دا بچی که نه پلار به ورته وایي خیر دی بچو پلار یې د غلطي معاف کوي که نه پلار یې ورته دغه کوي او پلار یې ورته وایي چې خیر هېڅ خبره نه ده لکه دا شیان دې وکړه غلطي دې وکړه غلطي هر چا نه کېږي او دا ځکه کېږي پلار به په غوسه کوي ما له موله کې دا سوچ راغلو چې لکه ویلې سړی داسې یو دغه معاف کوي که نه دونه په ارامه باندې ورته دغه کوي خو موږ اول نه وویلې چې دا باټ چې و دا د اول نه سم سړی نه و که نه اول نه د مکتب کې مغلیاګانې کولې او پلار او مور یې وویلې چې اوکې خیر ده څه کیسه نه ده لکه هغې وخت کې یو وخت کې داسې راغلی و چې د غلیا وکړله د مکتب نه او حتی بیا دغه ته لاړو هغې وخت کې وړکی و بیا مور پلار یې ورسره د نمرې چې ډېرې خرابې شوې او دا غلیا چې وکړه بیا مور پلار یې ده سره روانشناس ته لاړه روانشناس چې کله یې روانشناس پسیشولوګ سایکالوجست نو روانشناس ورسره لاړه روانشناس چې کله یې دې سره خبرې کولې لکه 10 ځلې ورسره باید خبرې کړې وې 10 ساعتونه نو کله چې هغې ورسره خبرې کولې نو هغه ډېر عجیب و غریب دغه له راغلله څه ورته وایي داسې نتیجې ته راغلله او نتیجې ته راغلله چې لکه دا بیا اخره کې درته وایم چې هغه کومې نتیجې ته راغلی وه نو دا د نر بچی دا اوس هم دغه مور پلار یې چې ورته کومې پیسې رلیږي او کوم دغه ورته د کالج دپاره عصري رلیږي دا ټول هغه په دغه شیانو باندې مخکې مې چې تکرار کړ په هغه شیانو باندې مصرفوي او خپلې مزې کوي خپلې ګیشتې کوي او څنګ کې ورسره دا خپل اصلي کسب هم کوي غلیا هم کوي ورسره دوی یو وخت کې دونه ډېرې غلیاګانې کړي ده او د دغه کوم ګروپ چې دی چې دونه الکترونیک برقي سامانالات د نورو ځایونو نه راپټ کړي چې دوی ورته بسته یو بل ځای کې ګدام ورته نیسي یعنی چې هغه نور نورمال کور کې نه ځایږي هر ځای نه چې لږ لږ الکترو شیان راپټ کړه بسته ګدام ورته نیسي او هغې ګدام کې اچوي ولې داسې کوي داسې ښه فامیل چې لري او هر شی لري بس بعضې فامیلونو کې داسې بدبخته خلک را پیدا کېږي دغه کېږي نو څه کوي نو دا شی کوي دا شیان اوس پولیس ورو ورو کله چې هغه پلار یې پولیسو له په غوسه شو چې تاسو ویلي ما زوی کلک رانیولی دی دغه کړی دی پولیس پلار ته یې ښه کوي خو اصلي
دا نور تر نظر لاندې نیسي دا بارت چې دی دا یې نظر لاندې نیسي ورته وایي چې ته باید دغه نه شي که نه تا کې فساد شته دی ته باید د موږ یې سترګو نه دا ایسته زم نه شي درته ویلی شومه چې فساد پکې دی او څوک چې نو داسې غټ خپل فامیل باندې دونه دروغ وایي ولې نو دوی دروغ وایي خو خپل فامیل باندې مور او پلار باندې دا خو بس بعضې بدبخته را پیدا کېږي نو پولیس د باره کې تحقیقات کوي د باره کې ورو ورو لګیا دی دغه کوي نو بارت چې دی ورو ورو اوس د دغه ته شاهدان مخې ته راځي شاهدان چایدن داسې چې د ده سره یې وخت تېر کړی او پولیس اوس خلکو نه پوښتنې کوي که نه د د ملګرو دا چې څه رقم ملګرو سره دا ګرځېدلو هغه خلکو نه اوس دا دغه کوي نو ما د مخکې وویل چې داسې د ځان له ګنکړپه ملګري را پیدا کړو ګنکړپه چرسین چرسیان بنګیان یا نه هر چرسي به هغې کې به موږ ګوتې نه وایو ګنکړپه داسې مطلب مکتب کې چې څوک چا سره یې ډېره نه لګېږي همداسې د غوندې لوده چا باندې والو که چا داسې که چرس وڅکو یا سره شراب دغه که داسې خلک تا صحیح خبره وکړله هماغه صحیح وه داسې ملګري د ځان سره لرل او داسې را پیدا کړي وو د کتل چې څه رقم ملګري لکه هر چا سره دوستي نه کوله د نفر پیژندلو چې څه رقم ته ملګري لکه د همدغه غوندې هر څه چې خرابه دی هغه لا ورته خوشحاله دی داسې و نو یو ورځ پولیسو ته یو نفر زنګ راوایي د اډم په نوم باندې یو نفر ورته زنګ راوایي او ورته وایي چې زه تاسو ته غواړم د دغه باره کې د بارت باره کې درته لږ معلومات تیر کړم خو تاسو باید د پولیسو پارک ځي ته راشئ هغه موټرو پارک ځای چې دی او باید تپه تیاره وي او ګروپونه نه وي دغه نه وي نو پولیسو ته دا خبره داسې عجیب و غریب راښکاري خو بیا هم وایي چې دې کیس کې موږ دپاره هر یو شی مهم دی بس خبرو ته حاضرېږي پولیس ورسي د پارک سي که ورسره خبرې کوي نو اډم پولیسو ته وایي چې بارت لکه همدغه خبره ورته کوي چې د بارت ملګري هېڅ هم داسې یو هم پکې سم سړی نه دی ټول ورکې خرابه ملګري دي ښه خلک نه دي ټول چرسیان او بنګیان دي او وال کوي داسې لکه خلکو باندې دغه کوي غلیاګانې کوي او بارت په ښکاره باندې ویلې چې زه مې د خپل فامیل نه کرکه لرم ما مې خپل فامیل نه نفرت دی نفرت حسن هیټ لکه بیخي کرکه ورنه لرمه ځکه وی چې هغوی تا ته چې کومه مینه درته ډېر کوي که نه وی زه همیشه دغه احساس لرم کومه مینه چې ماله ما فامیل راکوي هغه مینه بې دلیله نه ده لکه داسې ما ته ښکاري چې هغوی ماله دا مینه راکوي او په بدل کې ما نه هر بېره یو شی غواړي زه هر بېره داسې احساس لرمه لکه مثلا مینه راته راکوي راته وایي چې اله ښه بچی مې خو ته سبق کې باید ښه شي چې زه تا له نور هم ډېره مینه ډېر کړمه او دا به لکه بې ځایه خواهشات لري مور و پلار مې ما فامیل داسې خواهشات لري چې هغه هېڅ نه پوره کېږي مثلا به هېڅ لکه زه یې داسې نه یم قبول کړی لکه څنګه چې زه یم نو ځکه وایي زه یې ما یې خر دی که نه یا په څلورې روانې خر دی نو زه یې ما یې فامیل نه کرکه لرم او زه غواړم چې خپل مور و پلار مړه کړم دا پلان وایي د هر پېره جوړولو هو زه بیخي خپل فامیل دغه کړم مړ کول بیخي مړه کول ځکه چې هغه اکسپټ نه کوي چې هغه څه رقم دی اکسپټ یا مثلا وایي چې زه د دوی خواهشات نشم پوره کولی د دوی Erwartungen نشم پوره کولی مای ګاش دا سړی لیونی دی چې هغه څه رقم ته ورته وایي چې مثلا ته مخکې ما هغه کیسه وکړله چې ته بچی مې دی ښه بچی شه ته درس ووایې دغه ووایې به یې موږ نور هم ښه بچی به یې موږ باندې نور هم ګرانې ښه داسې خواهشات نه دا خو زه وایم مګر اوور اکټینګ ولږ خو لکه وایي چې داسې خواهشات بل ژوند کې د Schauspielerin gewusst. How to say Schauspieler فلمونو کار فلمونو کې چې کار کوي ته فلمونو کې به کار ته شروع کا بل ژوند کې یا بل دغه کې تاسو سره یو ځای شروع کوم نو د اډم ورته چې بارت څو ځله د ما سره یو ځای د دغه د مرګ پلانونه جوړ کړي وو د مور او پلار د مرګ دوی یو ځل لا شروع کړي و چې دوی دغه خپل پلان عملی کی کنه خو پلان یې ځکه عملی نشو ځکه د خطر زنګ چې وي کنه اوس امرجنسي هغه دغه چې وي زنګ چې ویل کیږي کنه مثلا
بعضې موټرونو کې هم دغه الارم شته دی که نه چې دغه یې کې یو دم زنګ دغه شي ویل کېږي اتومات. نو هغه زنګونه وویل شول، بعضې هغه سیکیورټي کمرې چې وي داسې شیونه چې کور کې لګېدلي که نه، نو ځکه دوی زر خپل پلان نه صرف نظر شو دا کار یې ونه کړل او مور و پلار یې دغه نه کړل، څه ورته یې مړه نه کړل. بله پیره دوی بیا نوی پلان جوړوي او غواړي چې دا کار بیا عملي کړي. دې وخت کې د بارت یو ملګری دغلته په خبرېږي او د لکه پته ورته چلیږي چې او بارت غواړي رښتیا خپل مور و پلار مړه کړي. هغه ډایرکټ پولیسو ته زنګ وهي چې دغسې بارت لګیا دی پلان نیسي د نورو ملګرو سره او وایي چې زه خپل مور و پلار مړ کوم، خپل فامیل مړ کوم. د پولیس دغه کېږي چې د مور و پلار ته هم وایي چې دغسې تاسو زوی، تاسو مشر زوی پلان لري چې تاسو باندې حمله وکړي او تاسو لکه په پټه باندې چا خبره مړم کړي. نو مور و پلار یې دې خبرې نه خبره هم وي، بیا هم وایي چې نه موږ زوی داسې کار نشي کولی. از فکر وکړه چې تا ته اوس یو څوک راشي او درته وایي چې تا ته یو فامیلي نفر دی درته وښیي چې خدای نه که فلانکی تا باندې غواړي د حمله وکړي او تا مړه کړي که نه، نو ته به هم سر نه باور ونه کړې، ته به وایې چې نه مړه هغه څونه ښه دی، هغه داسې لکه موږ مثال دی، هغه څونه ښه نیک صالح نیک عمله دی. Also دونه ډېر جرم کیسې چې مونږ کوو، زه اوس دا خبره نه کوم، زه دا خبره ernst nehmen کوم. ته جدي نیسې که نه؟ جدي نیسم. موږ خو جرمونو کیسې دغه کوو، خو چې اوس یو عادي نفر ته ورته وایي هغه به وایي چې زه مړه تاسې چټي لګیا یې، لکه داسې څنګه کوي، هغه خو ډېر ښه سړی دی، هغه داسې دغه څه دی. ځکه د خلک به مړ کېږي مخر کې ورته خپله ګناه هم وه، تاسو ته مخکې پولیسو حوال ډېر کړی و. نو خو دوی بیا دا خبره مور و پلار یې ورته وایي چې نه موږ زوی داسې نه دی، موږ زوی سم ښه سړی، پخوا لږ خرابه کارونه خراب عادتونه یې لرل، خو اوس سم ښه سړی دی او اوس دا کارونه نه کوي او داسې دی او هغسې دی، لکه بیخي صرف نظر کوي، تر سترګو لاندې نه راولي، دی نه کوي. بس دوی دا خبره مور و پلار ته کوي، مور و پلار دا صرف نظر کوي او نور هر څوک خپل ژوند کوي، خپل دغه کوي. نو پولیس نور ګوري د نور سره کم ملګري دي، سره کم ته خلکو سره د رابطه لرله، خلکو سره دغه کولې، وړکینتوب نه دا سره کم ته و. نو د هغه روانشناسې مې چې مخکې درته ویلې که نه، هغه روانشناسې سره خبرې کوي، پولیسو ته دا اسنادونه په لاس باندې ورځي چې د څه رقم ته وړکینتوب کې لکه دا دغه ته غلیا یې کړې وه، د مکتبونو نه اغلا کړې وه، دا به یې مجبوره و چې روانشناس ته لاړ شي، هغه سره خبرې وکړي. نو هغې ته ورځي، هغه ورته دا خبره کوي چې اوله کې دا روانشناسه چې کوم ده چې دې سره دا 10 ساعته خلاص شي، روانشناسه یو نتیجې ته رسي چې هغې کې دا ډېرې عجیب و غریبه لکه 15 عجیب و غریبه رواني ناروغیانې لري. کومې؟ زه اوس دا شی دی دا ما اوس سم پښتو باندې ګوګل کړلو دی، که پښتو باندې زه یو نوم نشم را پیدا کولی. خبر په جرمني وی یو دا Psychopath, ne? Oh mein Gott. Psychopath, hochnarziссtische Persönlichkeitsstörung, Empathielosigkeit. دا څلور شیان دي، نه 3 شیان، 2 شیان نور وروسته پکې راځي. Empathielosigkeit خو معنا ده چې درد د بل چا درد باندې نه پوهېږي چې ته اوس Empathielosigkeit داسې دی چې اوس مثلا ته زه تا ته یو غلطه خبره وکړم یا زه ورباندې که ما غلط وویلې بیا ته راته ووایې چې دا غلط دی، اوس ته یو درد لرې یا یو دغه لرې او زه هېڅ نشم لکه تا نشم درک کولی، داسې تا احساس نشم کولی چې دا تا لپاره څنګه دی. اوس کله کله یې چا پلار مړ شي یا چا یو څوک یو تاوان یې وشي که نه، بل نفر سم ورباندې خفه شي چې او لکه تا لپاره زه سمه خفه یم او دا شی وشو، او هغه څوک چې بیا دغه امپاتي نه لري، دغه احساس نه لري، نو هغوی به وایي چې هیڅ شی هم نه وی زمړه یا هیڅ شی هم نه وی، او ځکه هغوی هیڅ دا احساس نشي کولی، د بل نفر دغه نشي کولی، دا یو مرض غونده دی. او نارسیسم سره داسې کار نارسیسم داسې ده چې ټول هر څه لکه هغه صرف خپل ځان باره کې فکر کوي،
بل هیڅوک هم سوچ کې نه راځي، بل هیڅوک هم فکر ته نه راځي. هر شی چې دی که نارسست خلکو ته داسې دغه مو کې انتقاد ور باندې ونیسي که نه چې یاره مثلا اوس zum Beispiel چې نارسست مور وي او جنکۍ واده کړی دی او هغه نارسست مور به میډله کې دی شوی یا د مالور خو ښایسته ده خو زه چې هغې عمر کې ومه زه ډېر نه نور هم ښایسته ومه وګوره دغه عکس وګوره چې زه څونه ښایسته ومه دا نارسست پرسن ده چې هغه پره خپل ځان غواړي د میډل کې واچي او هغه خپل ځان باره کې فکر کوي او هر پیره غواړي چې په هر شي کې رښتیا خپل دغه دا شی د مین پرسن وي که نه منځنی دغه وي دا شی دا هم نارسست شی دغه راځي که نه چې اوس یو څوک یو کار وکړي او بل څوک یې صفت وکړي چې تا دا کار ډېر ښایسته وکړی او نارسست چې ناست دی هغه به وایي چې زه یې دې نه ښه کولی شم زه دا کار تا نه ښه کولی شم یا زه په اول دفعه باندې کولی شم دا هم داسې. اوس دې مطلب دا نه شو چې تاسو ټول چا کې چې دغه عادتونه یي چې هغه اوس ټول نارسست یا بد خلک دي یا نارسست دي یا دغه دي هر څوک لږ لږ نارسست ټول نه خو نیم دي تاسو نه لري که نه خو هغه دې زه بالکل پکې ووایم خو دې کې هم حد وي که نه داسې نه دی چې اوس نارسست کې هم درجې شته دی چې مثلا بیخي ډېر چې نارسست دغه تکلیف ولري یا دغه خواصونه ولري هغې کې هم کټګوریانې شته دی که نه ټول یو رقم ته نه دي دا شی باید ووایو. او بل پکې کوم پسیکوپات پسیکوپات خو یو کمبینیشن یې دواړه نه دی چې هیڅ امپاتي نه لري دا داسې خلک دي چې پیشوګانې شیان مړ کوي وایي او هیڅ دې کیسه کې نه دي نو لکه خوند ورته ورکوي داسې خوند ورته ورکوي چې نور له درد ورسوي که نه دغه ورسوي. نو کله چې دغه روانشناسه دغه نتیجې ته رسیږي چې دا وړکی داسې شیونه لري که نه دغه خواصونه لري نو هغه خپل دغه ته ګوري د راپور ته ګوري او بیا وایي چې نه دا خو داسې نشي کېدلی دا خو یو ډېر باعزته فامیل دی سپین پوستي خلک دي او مور و پلار کله تر اوسه پورې یو جرم یې نه دی کړی او دوی دونه عزت لري په دغه کې په دې منطقه کې او هیڅ داسې لکه د داسې دغه نه دی لیدلی چې دا اوس څوک وایي ځکه دغه تکلیفونه چې کله اکثره وخت خلک لري دا داسې خلک چې وړکینتوب کې ډېر ظلم لیدلی یا مور و پلار یې ورباندې ظلم کړی یا داسې بد حالات یې لیدلي که نه دا میراثي ده ځکه میراثي هم دی او دغه هم دی څه ورته وایي د بهرني حالاتو نه هم کولی شي دغه شي که نه چې اوس مثلا په وړکینتوب کې د حد نه ډېر ظلم دی لیدلی که نه هغې نه هم کېدلی شي داسې بعضې شیونه پیدا شي یا مثلا نه خو ما ویله چې اوس نورمل فیملی ده او ښه فامیل ده او هېڅ شی پکې نه ده شوی او بیا دغه فکر پیدا کېږي ځکه دا کېدلی شي نور دغه ولري که نه جنیټکس لکه میراثي وي تا چې وویلې خو دا روانشناسه داسې نه وایي چې دا به میراثي روانشناسه وایي چې نه دا خو نه کېږي کېدلی شي دا خو دونه کم خلکو کې دا تکلیفونه په یو وار باندې را پیدا کېږي کېدلی شي زه به غلطه شوې ومه نو ځکه هغه خپل هغه نتیجه چې کوموي هغه بدلوي هغه بل راپور لیکي او هغه د مور پلار ته ورکوي چې مثلا هغوی بیخي د حد نه ډېر خفه نشي یا ډېر شاک کې نشي دا څه ده خپل کار یې صحیح نه کوي بالکل یې صحیح نه کړی که هغې وخت کې هغې دا کار صحیح کړی وی به کېدای شي مړ نه وی یا او هغې وخت کې دا ماشوم و که نه کېدلی شي کومک ورسره شوی او دا مطلب نه دی چې هغه به هغې وخت کې بیخي لکه مجرم یا څه ورنه جوړېدلو نو کېدلی شي هغې وخت کې به ورسره کومک شوی او بل نورې طریقې شته ده ځکه دا داسې تکلیفونه هر چاته کېدلی شي پیدا شي که نه دا به تر اوسه پورې خفه به وي کېدلی شي بس سم بد کار یې کړی ده نو پولیس دغه راپور هم را پیدا کوي هغه اصلي راپور را پیدا کوي چې داسې تکلیفونه لرل داسې دغه یې لرل او نور دغه کوي څه ورته وایي نور لګیا دي د نور ملګري ګوري دې وخت کې یو بل ملګری ځان دغه کوي څه ورته وایي دغه اډم چې دی که نه دا اخره کې یو کیسه دوی له کوي د پولیسو ته هغه کیسه اکسکټ داسې کیسه ده د مرګ پلان کیسه ورته کوي چې موږ څه رقم پلان کړی وو لکه اکسکټ هماغه کیسه ده کومه طریقه باندې چې دی اوس دغه مرګ د پټریشیا او د کیون چې مړ شوی دی دغه د بارت مورې او ورورې چې مړ شوی دغه کیسه او دا پلان ټول یو بل سره لکه ډېر زیات داسې یو رقم ته دي
نو د پولیس د اډم نه پوښتنه کوي چې لکه نور کوم ملګري دي دغه دي کنه دی وخت کې د 2 نفرو نور نمونه مخته راځي یو کریس دی یو سټیون دی نو پولیس د کریس سره اوس خبرې کوي چې څنګه کار دی لکه څنګه بارت سره کم ته تحقیقات ورنه کوي دغه ورنه کوي بل اخره کریستم کینی دغه کوي څه ورته وي خپل بیان ور کوي چې مثلا مونږ دغه څه پلان ونیولو دا مو کړلو هغه مو کړلو کنه د بارت سره او بارت دوی ته ویلو چې لکه زه درته پیسې درکوم کنه چې کله د ارڅ کیسه خلاصه شوله دغه خلاص شوله په دې کور کې د پټریشیا او د کینټ په کور کې دا ډي ان اے چې کومه پیدا کیږي دا د کریس ډي ان اے دا د ګوتو چاپونه چې کوم دي او د سپیانو لکه هغه سپیان چې بوی باندې مونږ چې شپو هوند کنه شپو هوند یو خایسته جرمني ټکی ده اوکې زه یې ویلم نشم هغه بوی باندې یو شی را پیدا کوي هغه ټول د کریست سره د کریست دغه سره برابرېږي دا بوی د کریست بوی د ګوتو چاپونه په تومانچه باندې د کریستی او په کور کې هغه درازونه چې راکښ شوي دي هغه ته چې کوم د ګوتو چاپونه دي هغه ځکه د کریستی او د ډي ان اے دغه را پیدا کیږي نو دا یو ثبوت ول دی وخت نو دی شیان نو تر اوسه پورې دغه چې دی بارت چې دی لانه دی خبر هغه وخت کې چې دا یو بل دغه ته برته لک شاته سم دغه چې د اډم چې خپل کله پولیسو ته بیان ورکړي پولیس یو ایډیا لري پولیس وایي چې راځه ته دغه لزنګ وایا ځکه د خو مخ کې د کریست او د سټیون سره چې مخامخ شي اېدنه مخ کې د اډم سره د مرګ پلانونه جوړول د مور پلار نو اډم د پولیسو په مخ کې بارت ته زنګ وایي او ورته وایي چې لکه خپل ځان ور یادوي چې مونږ په خوا د پلانونه او دغه جوړ کړیو کنه نو دا بارت چې دا خبر نه دی چې اوس اډم د پولیسو سره ناسته هغه ټلیفون او هضم جګده بارت اډم ته وایي چې خله د بنده کا په خواني پلانونو باره کې هیڅ خبره ونه کوي او زه درته $1,000 درکوم چې ته لکه خله د چوپ وساته که تا نه چا پوښتنه وکړه هر شی ویلې خله د بس صرف چوپ وساته دا ټول خبرې پولیس اوري پولیس مطمئنه کیږي چې دا خو بس همدغه بارت دی نو دې نه وروسته به کریست ورسي کریست رانیسي کریست هغه کوي نو کریست خپل بیان ورکوي دغه کوي نو کیسه خلاصيږي لکه پولیس غواړي اوس نور ثبوت هم را پیدا کی نور دغه مو کی یو څونه لکه لګ ډیر وخت خو کینټ پکې راځي او کینټ نه کینټ خو کینټ رښتیا کینټ دی وخت کې د خپل زوی سره یو ځای اوسېږي کینټ دی وخت کې د خپل زوی سره یو ځای په یو نه مړ کوي په یو دغه هغه به ویل نه مړ کوي کېدلی شي د پاره نه مړ کولو چې اوس پولیسو ټولو پام ورته و کنه کوس کا کینټ مړ کړه خو به خو بيخي لکه ټول شک پام د باندې و به ټول پیدل چم دغه ته لکه اصلي قاتل هم دته او تر اوسه پورې خو هیڅ کوم نه پوي کنه پولیسو ته نه دا شکونه دي لکه پولیس پورا ثبوت لا نه لرل تر دې وخت پورې نو پولیس د دې نه بعد د کریس سره خبرې وکي د دې نه لکه یو څونه وخت وروسته سټیون راځي سټیون بیان ورته ورکوي سټیون ذکر راځي بیان ورته ورکوي سټیون د دوی بل ملګری دی چې په دې قتل دغه کې شامل وو سټیون ځکه بیان ورکوي ځکه سټیون سم دغه ته په غوسه دی څه ورته وایي د بارت ته په غوسه دی وایي چې د مونږ له ویلي وو چې مونږ تاله هغه مونږ له پیسې درکو امریکا کې داسې دی که نه وایي چې دغه مور پلار چې مړه شي یا مثلا د مور پلار چې مړه شي اولادونه له لکه هغه د ژوند بیمه چې لري که نه یا خو بیمه باید ولري بیبي مې نه درکوي او بیمه باید ولري داسې نه چې اوس هر چا خپل مور پلار دغه کړي خیکان افغانستان کې نور وطنونو کې داسې نه ده هو داسې شی نشته ده بیمه د باید مخکې نه دغه کړي او د مور پلار مخکې نه بیمه لرله نو د کریستا او سټیون ته ویلي وو چې کله تاسو د ما فامیل هم ټول مړ کړلو نو زه تاسو ته د بیمې 50% پیسې تاسو ته درکوم دا تقریبا $1.5 میلیون راتلل لکه تقریبا $3 میلیون ورته ورکول او $1.5 میلیون زه تاسو لا درکوم نو یو خو پکې مړ نه ده پلار پکې مړ نه ده به 2 میلیون وي
همدغه کیسه ده چې سټیون په غوسه دی چې ته موږ له پیسې نه دي راکړي او بارټ دوی ته په غوسه دی چې تاسو نه ما پلار ویله ژوندی پاتې شولو تاسو پوره کار هم نه دی کړی Oh my تاسو god. له لکه زه دونه پیسې در کوم تاسو پلار ژوندی پلار راته ګرځي تاسو ته زه نه در کوم دغه خبرو او دا د یو کور کې اوسېږي دې خبرو کې غوسه راځي سټیون ته هغه راځي پولیسو ته دا ټول بیان ورکوي چې داسې سټیون به پوره کیسه کوي پولیسو ته لکه هغه ورته وایي چې داسې ما باندې موټر کې صبر وکړلو او موږ یې مخکې نه دا پلان جوړ کړی سټیون خپله لکه ډز مز شی نه کړی هغه صرف دې ته اماده و چې مثلا هغه کریسټ راوځي موټر کې کیني او دوی وتښتي که نه هغه صرف د تېښتې دپاره و او کریسټ ننوتو دې نه مخکې اتا مخکې صحیح خبره وکړله چې دوی رستورانت ته لاړ شي هغه هوټل ته دا بارټ چې دی دا کریسټ ته کیلي ورکوي د کور کیلي ورته ورکوي نو هغه ښه په ارامه باندې رڅوي هغه درازونه هم راخلاصوي خو ډېر غلط کار کوي ژوند کوي بس هغه درازونه هم راخلاصوي کالي هم لږ ګډوډوي خپله دستکش هم ورنه هلته پاتې کېږي هغې دستکشې سره به وروسته هغه ډېر انعام را پیدا کېږي مخکې نه به یو بونګی به ویلی وه ځکه داسې کمکل لکه ډېر کمکل کارونه ورنه شوي وو نو کیلي ورته دغه دې ساعت کې هغه دوی چې رستورانت نه بیرته راشي او دا بارټ وایي چې او والله زه ما نه موبایل پاتې شو هغه نه سر نه موبایل پاتې نه و که نه هغه صرف دغه یې کول څه ورته وایي غوښتلې چې لکه دغه کار وشي که نه هغلته مور پلار یې ننوځي مور او ورور یې ننوځي اول هغوی ولګېده بیا پلار به یې ولګېږي هغوی به مړه شي او بیا به زه په لاس ولګېږم او لکه دا ډزې ټولې داسې پلان شوې وې ده ته یې مخکې نه ویلي و چې ته به ما په دغه ځي باندې په لاس باندې وولې که نه چې پولیسو بیخي شک را نه شي چې او ته یې څنګه نه یې ویشته یعنې دا همدا ته وې نور څه رقم نفر باید وي چې خپل مور او پلار سره دی خپل ورور سره د رستوران کې ناست یا ښه پوهېږي چې ډوز کور ته ځي مړ کېږي یا او څه رقم هلته ناست دي څه رقم ورسره کښېني څه رقم ورسره خاندي څه رقم ورسره کیسې کوي خو دا هغه سایکوپات دی که نه هغه مریضي چې ده خو ذهن کې زه فکر کوم چې د به دا سوچ نه کولو ځکه ما مخکې وویلې دوی چې هغه شپې باندې چې مور یې ډېره زیاته خوشحاله وه چې دا خوشخبري ورته ورکړ چې زه پوهنتون نه خلاصېږم مور یې د دوی عکسونه واخیستل پولیس اوس دغه عکسونه هم یو ځای ګوري چې دې عکسونو کې څه کیسه ده دې عکسونو کې دواړه ورونه ډېر ښایسته ناست دي په خوشحالۍ سره دا عکس کولی شو موږ واچوو خپل دغه پاڼې باندې په فیسبوک او د نورو پاڼو سوشل میډیا پاڼو باندې واچوو دې عکسونو کې دا دواړه ورونه ناست دي او دې عکس کې بارټ چې کوم دی خپل مور ته هغه خپله د لاس منځنۍ ګوته ښایدلې ده دا یو سمه بده کنځلې ده که نه خو مور یې ورته هغې ساعت کې نه و پام وروسته چې دا عکسونه چاپ شوي دي بیا ورته پولیسو پام شوی و چې یعنې لکه هماغه اخریني عکس و که نه د دوی دواړو عکس واخیستلو مور ته لکه انډایرکټ په کمره دغه کې وایي چې لکه کنځله ورته کوي چې یعنې کیسه د ختمه شوله کیسه د مفته زه اوس ما اوس انټرنټ کې مې ورکړ ګوګل کې او د هغه نوم چې ورکې دویم شی چې ورځي میډل فینګر وایي و معنا دا ده چې منځنۍ ګوته واو منځنۍ ګوته ورته ښیي یا دا مشهوره عکس ده دی باندې دا پولیسو اوله کې تحقیقاتو کې چې دا عکس وکتلو اصلي اول دا شک په همده باندې دغه شولو که نه نو سټیون دلته تنه بیان نه ورکوي سټیون پولیسو ته هغه ځای هم ښیي هغه کوم ځای کې چې دوی لکه د دې قتل نه بعد د کریسټ کالي د دې بارټ هغه ټلیفون ما وویلې اوله کې چې هغه ورنه ورک شوی و لکه غلو پټ کړی و خو هغه همدوی ځان سره اخیستلی و ځکه چې هغې کې دا ټلیفون او دا پلان او دا کیسې معلومې نه شي او د دې هغه بله دستکشه یو دستکشه هلته کور کې پاتې وه که نه او یو دستکشه د کریسټ په لاس وه هغه ټولې په یو خلطه کې اچولي وو او یو د اوبو بوتل ټولې هلته په یو داسې ډنډ غوندې داسې وړکی خلیج غوندې دغه و هغې کې ور خطا کړي دي چې مثلا څوک یې را پیدا نه کړي پولیس هغه خلطه راوباسي هغه ګنډه او هغې کې ګوري هغه بوتل باندې او هغه شیانو باندې هغه هم د کریسټ ډي ان اے او هر څه ورباندې چاپونه د لاس هر څه ورباندې را پیدا کوي نو دې کیسو نه بس ورو ورو بارټ ته پته چلیږي هغه خبرېږي کله چې بارټ ته پته چلیږي نو هغه بس پلار ته وایي چې یاره زه څمه لکه یو پارټي ته څمه دې وخت کې لکه دا د یو کال نه را په دې خوا پلار سره اوسېږي پلار ته وایي زه پارټي ته څمه او ایسته ځي دغه ته
څه ورته وایي شپې په شپې باندې وځي او نور بیخي غیبیږي بیخي درک نور نشته ده پولیس ورپسې ګرځي هیڅ معلومات نشته ده نو دې وخت نه تقریبا ډیر زیات وخت تیریږي اوس راځو په کیسه کې درته بله کیسه کوم 100 کیلومتره د ټکساس ایالت نه مکسیکو سرحد لري کنه او هغلته یو سړی دی د روډي په نوم باندې روډي چې دی یو امریکایي سړی دی نو هغه لکه سم ښایسته دی او ښایسته دلچسپه کیسې کوي هلته کار کوي او دغه کوي او هغه یو جلکۍ پیژني د سندي لو په نوم باندې سندي ما خپل مور او پلار مړ کړی ویلې دا کیسه کوي نه دا کیسه اوس مهمه ده د موږ د راتلونکي دغه لپاره ځکه په کیسه کې کیسه درته کوم نو سندیلو دا وړکې پیژنې او دی باندې دا وړکې دغه روډي چې دی دا سم ور باندې ګرانیږي او وایي چې دا څونه مینه ناکه ده داسې ښه سړی دی او داسې دی بس سمه ور باندې مینېږي یو بل باندې که نه لکه وړکې م ور باندې مینېږي او دا سندیلو م ور باندې مینېږي نو تنها سندیلو نه مینېږي د سندیلو فامیل سم په دې وړکې باندې مینې هغوی وایي چې واو لکه مکسیکو کې ډېری خلک لکه غریب دي که نه هغوی وایي چې امریکایي لکه د موږ د لور ملګری امریکایي وړکی دی او هغه هم داسې امریکایي نه دی دا وړکی ورته وایي چې زه امریکایي سولجر وم لکه امریکایي عسکر وم او ما مور ډېره خرابه ښځه وه لکه بد کارونه یې کول او هېڅ ما ښه وړکینتوب نه لرلو ما ښه فامیل نه لرلو نو تاسو اوس ما فامیل شئ خیر دی ما نه دا ورته نه وایي چې تاسو ما فامیل شئ سندیلو فامیل ورته خپله وایي چې موږ اوس تا فامیل یو او تاله به موږ دونه ډېره مینه دیر کو او ته اوس موږ باندې داسې ګران یې حتی د دې زه پوهېږم چې دې کیسه کې مو څوک مړ کېږي د سندیلو پلار راجګېږي د خپل کار ځي کې ورته یو کار هم پیدا کوي او بس نورمال ژوند کوي او دا د هغوی فامیل زړه کې لکه ډېر زیات غټ ځای نیسي که نه بله ورځ څه خبره داسې کېږي چې یو ورځ سندیلو د خپل مور سره سخت کلک جنګ کوي او راځي دته کیسه کوي روډي ته کیسه کوي چې او دا خو لکه داسې ما مې خپلې مور ته غوسه راغلې ده جنګ مې ورسره وکړو دغه وکړو دې په ځای چې اوس دا روډي ورته ووایي چې خیر ده کله کله جنګ راځي یا تسلي ورکړي یا یو بل شی ورته وایي ډایرکټ راجګېږي ورته وایي چې راځه چې پلان جوړ کړو چې تا مور او پلار مړه کړو ډایرکټ دا خبره کوي دا جلکۍ داسې حیرانه پاتې کېږي چې تا باندې څه وشو که نه لکه هر څونه جنګ مې چې کړی داسې جنګ مې نه کړی چې زه اوس پلان جوړ کړم چې خپل مور او پلار مې مړه کړم نو په همدغه وخت کې چې دا روډي دا کارونه کوي لکه مکسیکو کې ژوند کوي یو بل روډي په امریکا کې را پیدا کېږي او هغه روډي پولیسو ته کیسه کوي دې وخت کې نو تقریبا 1 کال تیر شوی ده د دې کیسې نه لکه د مور او پلار د مرګ د مور او د ورور د مرګ نه تقریبا 2 کاله تیر شوي دي دغه امریکا 2015 کې یو اوس 2015 کې یو دغه کیسه په لکه مرګونه په 2003 کې وشو که نه نو اوس هغه اصلي روډي راجګېږي امریکایي پولیسو ته وایي ودرېږه ته اوس د افغاني داټو مرتبه تا خو سم خوښېږي چېرې پره اوف الله مړه مې کوه نه افغاني به درته ونه ویلی شم اصلي کې مې باید په یاد وي خو نه مې ده په یاد نه بلکل مې نه دی په یاد راوبې باسو ټیسټ به یې کوو بیا کله بل قسمت کې به درته ویم چې هغه افغاني کم کالو خو د نن نه 18 کاله مخکې یا مړي شوي د نن نه 20 کاله مخکې تقریبا نو دغه اصلي روډي امریکا کې چې کوم روډي را پیدا شوی هغه پولیسو ته وایي چې داسې دغه باټ چې کوم دی دا مالی پیسې راکړې دا چې کور نه وتلو ای پلار ته چې ورته وایي چې زه پارټي ته ځمه که نه دی پلار نه $10,000 هم پټ کړي وه او پلار به ویل خیر دی معاف مې کړو زوی مې دی زه خیر دی هېڅ خبره نه ده پیسې نه خیر دی ما به چېرته هلته به مې ایښي رانه به ورکي زوی مې نه دي پټې کړي زوی مې ډېر ښه سړی دی او بلکل ښه سړی دی نو هغه د $10,000 اخیستي دي نیمې روډي ته ورکړي روډي ورته خپل لکه هغه ورسره کومک کړی چې دا مکسیکو ته لاړ شي او ویده په نوم باندې هلته ژوند وکړي پوه شوې په کیسه باندې دغه باټ چې کوم دی
یا خو دا بارت چې کوم دی دا د په دغه بل روډي په نوم باندې هلته په مکسیکو کې ژوند کوي. دا ځکه روډي چې کوم دی کنه دا اصلي روډي امریکایي دا لږ وږی تږی شو ځکه شو ځکه د په خبرونو په دې شیونو کې د بارت د کیسې نه خبر شو. د ځان سره به فکر وکړلو چې ښه که زه اوس پولیسو ته ورته وایم پولیس به راته انعام راکړي چې دا ادرس ورته وښیم دا به راته جایزه راکړي دا به راته انعام راکړي پیسې به راته نورې به راکړي. برعکس پولیس ونیسي ورته وایي چې دا خو تا جعلي کار څونه کم خلک نور ورتي ډېر لکه هر یو راغلی د سټیفن راغلی چې د ماله 1.5 میلیون پیسې نه دي راکړي هر یو پلار هر څوک معاف کوي هی خیر پلار هر څوک معاف کوي ښځه او زوی مې مړ شو خو خیر هیڅ خبره نه ده. نو بله ورځ مکسیکوي پولیس څي او د سندلو او د هغې د فامیل په مخ کې همدغه روډي بارت دا رانیسي او یو څونه وخت وروسته یې امریکا ته راولي او امریکا کې هلته لکه دغه ورباندې محکمې شروع کېږي محکمې ورباندې کوي ټول ثبوتونه یې د په خلاف دي لکه د 2 مړي کړي دي او پلار یې اصلي مړ کولو خو دغه ونه شولو که نه قسمت و باوجود د دې نه چې د څه خپله ډز هم نه دي کړي خو بیا هم لکه اصلي پلان هر څه د ده و. نو پولیس دې وخت کې دا محکمه چې دې سره خبرې کوي دغه ورسره کوي دته نور تکلیفونه هم د لرل لکه دا نارسست دغه چې و دا د بیخي ډېر و لکه نورمال خلکو غوندې نه و او ADHS مریضي لرله زه نه پوهېږم د پوره نوم څه رقم ته ویل کېږي خو هغه مریضي لرله هغه داسې یو مریضي ده چې لکه ته په څنګه سړی خورېږي ټوله ورځ که څه رقم ته یي که نه ذهن دی یو ځای کې کار نه کوي خوري که نه ذهن دی داسې صحیح دغه نه شي ډسټریکټډ کېږي اسانه اوس چې باندې یو مرغۍ راته ووایي خو باندې یو مرغۍ ده او به هېڅ کنسنټریشن دی خپل کار باندې نه شي کولی وکړي او لکه ډېر هر شي ته د دغه وي که نه خورېږي داسې دغه غوندې وي دا تکلیف هم د لرلو. نو 15 تکلیفونه تقریبا یې لرل. نو پولیس لکه محکمه کېږي محکمه دته د مرګ سزا ورته ورکوي رښتیا مرګ سزا ورته ورکوي او پلار یې به ټوله ورځ کوشش کوي چې د ده باید د مرګ سزا یې دغه نه شي دله باید د مرګ سزا ور نه کول شي لکه مرګ سزا یې باید دغه کړي هغه وایي چې هر شی دی خیر دی لکه چې ډېره غوسه څوک ورته راوړي هغه پلار دی د پلار دی او پلار یې تر اخر وخته پورې کوشش کوي چې دله مرګ سزا باید ورنه کړي. نو د مرګ وخت را رسیږي دا دې وخت کې 11 کاله په زندان کې تیر کړي دي نو دا د مرګ ورځ ده لکه هغه پچکاري ورته ورکوي چې لکه اعدام غوندې شي که نه اوس خو هغه د ویزاندولو والا اعدام نه یا یو رقم پچکاري ورکوي او بس هغې کې سړی مړ کېږي دغه کېږي زارو پچکاري. نو 11 کاله زندان کې تیر کړي دي د خپل لکه د زندان نور کالي پاک کالي غوستلي دي او صبر وکړه که نه او 15 دقیقې د مرګ ته پاتې دي چې دا باید دغه پچکاري ورته ورکړي. دې وخت کې د ټکساس یو ګورنر دا پلار ډېرې هلې ځلې کړي دي چې د زوی باید اعدام نه شي. د ټکساس یو ګورنر ګریګ ایبرټ نومیږي هغه اصلي د دې دپاره دی چې باید داسې مجرمینو ته اعدام سزا باید ورکړي. هغه چې کله د دې د پلار هلې ځلې ګوري دا د کینټ هلې ځلې چې ګوري هغه بس دستي امر کوي چې باید دته دا سزا باید ورته ورنه کړي مرګ سزا باید دا ونه ویني لکه 15 دقیقې تر مرګه یې بس د مرګ سزا ودرول شي مرګ او هغه کریس چې دی هغه ډز اصلي کړی وی که نه دغه یې کړي دې لپاره چې د پولیسو سره همکاري وکړله هغه له عمري قید سزا ورته ملاو شوله کني هغه مړ کېدله او هغه ته اصلي باید د مرګ سزا وي خو د همکارۍ دپاره او سټیون ته فکر کوم 15 کاله د مرګ سزا د مرګ 15 کاله چې مړ کېږي دوامدار کیسه آخر ته راغله که نه مغزه ځکه ټیک نه شو. دا د موږ د نننۍ د رښتونې د جرم کیسه وه. ته پکې څه وایې تا ټوله ورځ پلار دی ورسره غلی که نه Also پلار باندې داسې کړي دي پلار خپل ښځه یې مړه کړې ده خپل مور یې مړه کړې ده خپل ورور خپل زوی یې مړ شوی نه خپل خو دی هغه یو زوی یو ورور مړ شوی دی او دا پکې نه پوهېږم
ما وی چې اخر اوله کې باید پلار اخره کې چې زه دغه نه لکه هر څه نه مې چې لکه دا کیسه چې ما دغه کوله لکه ما وی اصلي کې باید پلار باندې ټیسټونه کړي وای چې هغه کوم تکلیف لري. هغه به لږ نارسیس غوندې و ښځه مې مړه شوله خو خیر دی زه داسې یو سړی یم چې خپل زوی له او سزا نه ورکوم او زه یا داسې خبره ښه سړی یم وو چې زه ښه سړی یم. موږ ښه فامیل یو یا. موږ فامیل یو ځای پاتې کېږو. لیونه د پولیسو د سره انټرویو وکړه دغه یو اخره خبره کوم د سره انټرویو وکړه چې د ویلې دا کار کړی و که نه د دغه د هېڅ پښیمانتیا ونه ښیده چې ما لکه خفه یم چې مور مې مړه شو خفه یم چې ورور مې مړ شو ورور باندې دا سم ډېر ګران و. د دې شي نه دا دونه ډارېدلو د دې خپلې ناکامۍ نه چې که مور و پلار مې خبر شي چې زه اول سمستر کې یم دغه هم د نارسست علامې دي که نه چې دا دې نه چې مور و پلار یې ورته غوسه شي یا دونه ډارېدلو چې ټیټو سترګو رانه شي یا دغه انتقاد یې د چا نه منلو دې باندې راضي و چې خپل ټول فامیل مړ کي خو ده باندې باید څوک ګوته ونه نیسي ده ته باید څوک انتقاد ونه کي که نه نو دغه شی نیم د ما و فامیل نه د آخر کې دا نارسست دغه دي. مو کړل. او خدای دې وکړي تا فامیل خلک دا خبرې اوس نه اوري. والې وړي که نه اخر کې به ماله به مړه ما مې مړه کړي. نو ځان دې د هغوی سره په ما جنجال فرضي باندې شرم اخته زه خو کړو چې فرضي شوق نه لرم ما مړه نه کړي بیمه نه لرم ما مړه نه کوي پیسې هم نشته او بیمه هم نشته خپل کار هم کوئ. او نو دا یې موږ کیسه وه اوس کیسه بده لاړه کیسه د وه. زښته او موږ لاړو جانم ډېره بده کیسه وه. وه زه فکر کوم تا لکه نه ډېر نه سړی نشي ویلی چې سبق وې دې کیسې نه د سبق شی واخیستلو که نه بوډ شفت د دې کیسې هېڅ چې شی و نشته. دې کیسې نتیجه لکه شی هېڅ دا نه و که نورمه نه. کیسه نه ده دا نه پوهېږم ما داسې پخوا هم نه دي اورېدلي او پېژنم هم نه چې یو څوک خپل مور او پلار داسې مړ. ها بس نو ډېرې کړتې مې بیا شروع کړلو د ما چای نشته لاسه مې نور نه کېږي د ما اوبه جوړ شوی ماشین نشته. یا ما چای یخ شولو زه د نورې خبرې نه اورم بس ټولو ته ښه وختونه تر بیا پورې بای بای بیا اوی دا کیس ښه وکړه نورې خبرې دې نه زه خدای په امان. Tschüss. چاو